که غواړئ چې الله سبحانه و تعالی او د هغه رسول در سره مینه وکړي نو په ژوند کې مو 3 کارونه هیڅکله مه هیروئ او هر وخت یې ترسره کوئ. لومړی رښتیا ویل، دوهم د امانت ادا کول او دریم هم ښه ګاونډیتوب. دا زما خبره نه ده، نه هم د کوم عالم او استاد خبره ده، بلکې دا د دواړو جهانونو د سردار او زمونږ او ستاسې د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خبره ده. یعنی کوم مؤمن چې په خپل ژوند کې همدغه 3 کړنلارې عملي کړي او ترسره یې کړي، الله رب العزت ورسره مینه کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ورسره مینه کوي. څومره اسانه کار او څومره لوی اجر او ثواب. که چیرته ته همدا کړنلارې په خپل ژوند کې عملي کړي، د الله سبحانه و تعالی تر ټولو غوره بنده به شي، هغه به در سره مینه کوي. که چیرته ته همدغه کړنلارې په خپل ژوند کې عملي کړي، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو غوره امتی به شي او هغه به در سره مینه کړي. ما او تا ته تر دې بله لویه خبره کله شته؟ تر دې بل لوی اجر او ثواب شته چې الله سبحانه و تعالی او د هغه رسول او د دواړو جهانونو سردار له ما او تا سره مینه وکړي یوازې په همدې 3 کړنلارو سره؟ څومره اسانې دي. همیشه د په خپل ژوند کې رښتیا وایه. که کوم چا در سره امانت کېښوده یا یې څه امانت درکړه، بیرته یې په خپل وخت ورکوه. په امانت کې خیانت مه کوه او د خپل شاوخوا له اوسېدونکو ګاونډیانو او یا هم همسایګانو سره نیک چلند کوه، غوره رفتار ورسره کوه، ښه ګاونډیتوب ورسره کوه. همدغه 3 ساده کړنلارو سره موږ او تاسو د الله سبحانه و تعالی غوره بندگان کیږو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره امتیان کیږو او هغوی به له موږ او تاسو سره مینه لري.